نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن زموږ دا درس د ډوډۍ د آدابو په باره کې دی. ډیرو ملګرو او شاګردانو د دې خبرې پوښتنه کړې ده چې د ډوډۍ آداب هم موږ ته وښایه. نو ټول نه مخکې موږ د دې دعاګانې ښایو، بیا به وروسته د ډوډۍ آداب بیانو. کله چې تاسو ډوډۍ شروع کوئ نو داسې وایئ بسم الله الرحمن الرحیم. دا هم درست دی. او که یو انسان داسې ویل غواړي بسم الله وبرکت الله، دا هم کافي دی. یا که څوک وایي چې بسم الله وعلى برکت الله، نو دا هم درست دی. خو بهتر دا ده چې انسان بسم الله الرحمن الرحیم وایي. دا الفاظ د ټولو زده هم د ښه طریقې سره، او قرآن مجید کې هم دا الفاظ راغلي دي. البته د ډوډۍ دپاره تاسو نور قسم الفاظ هم ویلی شي. حدیث مبارک کې راځي چې تاسو د الله نوم واخلئ، نو په دې سره د الله نوم هغه عمل په دې سره کیږي. دویم نمبر، انسان د کله کله هیر شي. حدیث مبارک کې دا هم راځي چې تاسو نه کله هیر شي او درته یاد شي چې ما خو بسم الله نه ده ویلې، نو بیا چې کله درته یاد شي داسې ووایئ بسم الله اوله و آخره. کله چې ډوډۍ وخورئ د هغې نه پس دا دعا ووایئ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي ټول تعریفونه هغه الله لره دي. اطعمنا چې په موږ باندې ډوډۍ وخوروله، وسقانا او سقا کې را باندې وکړلو، وجعلنا من المسلمین او مونږ یې وګرځولو یا مونږ یې پیدا کړي وو د مسلمانانو نه، یعنې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي. ډوډۍ چې یو انسان خوري د ټول نه مخکې څه کول پکار دي؟ اول د دې لاسونه دې ووینځي. دا هم احادیث مبارکو کې راغلي دي. د لاسونو وینځل دا سنت دي. خو یاد ساتئ دا به بیا اوچوي به نه، تولیه باندې یا په بله کپړه باندې به لاسونه نه اوچوي. دویم نمبر آداب بسم الله الرحمن الرحیم ویل، یا دا ما چې مخکې کومې دعاګانې وښودلې بسم الله وبرکت الله، یا که هیر شي بسم الله اوله و آخره، دغه دې ووایي. دریم نمبر پخي لاس باندې ډوډۍ خوراک کول. چې انسان ډوډۍ خوري نو پخي لاس به خوري، ځکه چې ښکلی پیغمبر فرمایي چې تاسو پخي لاس باندې خوراک سکاک کوئ، ځکه چې په ګس لاس باندې شیطان خوراک سکاک کوي. نو په ګس لاس باندې به نه خوراک پکو او نه به پې سکاک کوو، نه به پې اوبه څکو او نه به پې چای څکو. اکثر خلک چې کوم دي چای په ګس لاس باندې څکي، نو داسې به نه کوو. پخي لاس خوراک هم کول، سکاک هم کول. څلورم نمبر په دریو ګوتو سره خوراک کول. په دریو ګوتو سره خوراک کول. خلک چې کوم دي بعض اوقات کې هغه په ټول لاس باندې خوراک کوي، نو دا ښه خبره نه ده. دا د سنت خلاف دي. په دریو ګوتو باندې خوراک کولو دا سنت دي، نو په دریو ګوتو باندې خوري. البته که دغه حساب بل څه خوراک وي چې په دریو ګوتو نه کېږي، بالفرض روجي دي، نری روجي چې کوم دي چاول، هغه نه کېږي په دریو ګوتو باندې، نو هغې دپاره بیا د حساب استعمالولی شي. پنځم نمبر د خپلې مخې نه خوراک کول. داسې نه چې کله یو ځای کې لاس وي کله بل ځای کې لاس وي. حدیث مبارک کې دا هم راغلی، ښکلی پیغمبر هغه ماشوم ته فرمایي چې کل مما یلیک، د خپلې مخې نه خوراک. ټیک شو؟ نو د خپلې مخې نه خوراک کولو دا هم سنت دی. او شپږم نمبر چې درمیانه نوړی اخیستل، نه ډېره زیاته غټه نوړی اخیستل، نه ډېره زیاته وړه نوړی اخیستل، بلکې درمیانه نوړی اخیستل چې نه ډېره وړه وي او نه ډېره غټه نوړی وي. اووم نمبر که یو انسان روجي خوري یا بل څه خوراک کوي، هغه وخوري خولې کې نوړی واچي او بقایې لاس نه هغه بیا پلیټ کې وغورځي، نو دا ډیر زیات بد عادت دی. انسان په ډیر زیات بد ښکاري
او خلاف سنت هم دی. نو چې کوم تا ډوډۍ وخوړله نوړی دې وخوړله لاس کې دې څه پاتې شول هغه واپس په لیټ کې یا په مجمه کې مه غورځوه. دې سره دا ښه عادت نه دی، انسان ډېر بدې لګي. اتم نمبر که تا نوړی اوچتوله هغه درنه لاندې وغورځېدله نو هغه اوچته که صفا یې که او ویې خوره. ښکلی پیغمبر فرمایي هیڅ پته نه لګېږي چې د دې ډوډۍ برکت په کومه نوړی کې ده. نو لهذا که یو نوړی درنه وغورځېدله دې کې د شرم اړو څه خبرې نشته دی او تا اوچته کړله او هغه پاکه وه یا تا پاکه کړله نو بالکل خوړی شي. او که تا اوچته کړله او تا وکتل چې یاره دا خو ګنده شوې ده نو بیا چې کوم دی خیر دی که ونه خوري نو خیر دی ځکه چې یا خو ګنده شوې ده خوړل نه دي بیا پکار. خو انسان چې کوم ځای کې کیني نو باید چې هغه ځای خو پاک صاف وي. نو که نوړی وغورځېږي هغه دې اوچته کړي ځای به پاک وي هغه به بیا خوړی شي. خوړل پکار دي ځکه چې دا پته نه لګي چې کوم نوړی کې برکت دی. نهم نمبر ډوډۍ دې چې وخوړله نو بیا په کومو ګوتو دې چې خوړلي وي هغه داسې وسټه، داسې طریقې سره ګوتې وسټه. ټیک شولو. په دې سټلو کې ډېر فواید دي. میډیکل ډاکټرانو په دې باندې تحقیق کړی دی چې دې سره هاضمه قوت چې کوم دی هغه هم ډېر ښه کېږي او ګوتې هم ورسره صفا شي. نو لهذا چې کله ډوډۍ نه فارغ شي په کومو ډوډۍ دې خوراک کړی دی هغه وسټه. ممکنه ده برکت په دغه ځای کې وي او اسم طعام دی که ته هغه وینځې نو هغه به چرته ضایع به شي. نو لهذا ګوتې هغه په سټلو سره پاکې کړه. دې سره پلیټ ته تا صفا کړلو نو هغه پلیټ هم په ګوتې سره صفا کړه، په ژبې سره نه. هسې ماشومان وي هغه پلیټ ځان ته روچت کړي. ماشومانو ته دا آداب ښودل پکار دي چې نه که ته خامخا دا په ګوته باندې بیا پاک کړه. ټیک شوله. چې دې سره یو بله خبره پلیټ کې ځان ته دومره خوراک اچول پکار دی چې څومره انسان خوړلی شي. دا نه ده چې دې خوړلی لږ شي او هغه پلیټ ډک کړي. نو چې هغه پلیټ ډک کړي نو څه به شي هغه به پاتې شي هغه خوراک به ترې ضایع به شي. نو لهذا دومره خوراک اچول پکار دی چې څومره انسان خوړلی شي. لسم نمبر چې کله ډوډۍ وخوري نو غړغړې کول دا مستحب دي. ګورئ دا سنت خلکو پرېښودی دي. نو غړغړې وکړه دې خوله کې دې چې څه انختی وي هغه به هم دې خارج شي لاړ به شي. او 11 نمبر د ډوډۍ نه بعد لاسونه ووینځه. لاسونه دې چې ووینځله د هغې نه بعد بیا په تولیه باندې وچ کړه. په تولیه باندې وچول پکار دي. کم دې پورې غوړوالی چکناهټ وغیرې نښتي هغه به په وچولو سره بالکل به پاک شي او سنت عمل هم دی. 11 نمبر د ډوډۍ نه وروستو دعا ویل. مختلفې دعاګانې راغلي دي. یو مشهوره دعا پکې دا ده الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الله جل شانه دې مونږ ټولو ته په خوراک څښاک کې ناسته پاسته کې رهن سهن هر یو عمل کې د سنتو اتباع نصیب